د کونړولایتي ادارې مسولینو د غازي اباد او ناړۍ ولسوالیو ترمنځ د نږدې 15 کیلومټره سړک د اساسي جوړېدو چارې رسمن پیل کړي. له همدې امله په جوړو شوو مراسمو کې ولایتي مسولینو وویل د اسلامي امارت مسولینو د هیواد آبادۍ ته ملا تړلې او هوډ لري چې ولسونو ته په ټولیزو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. اسلامي امارت د هوډ لري د وطن د آبادۍ د موږ مشران، خو البته د وطن په آبادۍ کې باید ټول موږ تاسې حصه واخلو، ټول له ځان سره دا فکر د آبادۍ پیدا کړو، دا وطن به الله پاک په پښو ودروي. الله پاک دې د موږ تاسې د دې نظام ساتنه وکړي او د افغانانو د وحدت او یووالي او اتفاق دا د الله پاک داسې دائم ولري. نو تاسې په دې مطمئن اوسئ چې الله پاک دا وطن به جوړ کړي، دا وطن به الله آباد کړي. بل پلو د ټولګټو چارو او د سړک جوړونکي شرکت مسولین ډاډ ورکوي چې په ښه کیفیت سره به د دې سړک د اساسي پخېدو چارې سرته ورسیږي. دا د غازي اباد او ولسوالۍ کم خام سړک 15 کیلومټره څخه کم دغه الحمدلله دغه پروژې نن موږ تاسو وینو، عیني شاهدان یو، رسمن افتتاح شوله. امید دی کارونه یې ښه مخکې لاړ شي او په ټاکلي ټیم باندې سرته ورسیږي او ولسونه مربوطه ولسونه حتی شرقي نورستان ولایت دا ټول ترنه مستفید شي او مشکلات به انشاءالله ورحل شي. کومه نقشه چې موږ ته راکړل شوی ډیزاین شوی د په هغه ستندرو دا موږ کار کوو. د دغه پروژې طول 14.14 کیلومتره دی. په دې کې یو واش ده چې 70 متره، یو پل ده چې هغې پل اوږدوالی 60 متره دی او عرض سړک 6 متره دی، 10 سانتي اسفالټو تکنس دی او شولډر لري، شولډر یو نیم متر شولډر دی. د غازي اباد او ناړۍ ولسوالیو اوسیدونکي وایي د دې سړک پخونه یې د مودو ارمانو او بالاخره اوس پوره شو. او په دې سړک باندې چې څنګه موږ ولید دا زموږ د ډېر عمر زما د ځوانۍ د وخت نه چې زار وخت دا وخت نه زموږ ارمان، لیکن هغه ارمان تر نن ورځې پورې نه پوره کړی. اوس زموږ یقین راغی چې انشاءالله دا ارمان زموږ پوره شو او کوم مشران چې په دې ارمان دنیا تېر هغوی د الله شهادتونه قبول کړي او زموږ ارمان پوره شو. غواړو چې امارت ښه توجه نور هم وکړي او د دې سړک دا برګمټاله پورې مکمل دا دغسې پروژه او دا سړک عملي کړي او جوړ کړي. د سړک په اړه باندې ولسونه ټول خوشحاله دي، ډېر زیات د اسلامي امارت نه راضي دي په دې کار باندې چې همدا اساسي ډول باندې سړک جوړېږي دلته او لکه داسې سړک نه دی لکه مخکې چې کوم سړکونه دلته جوړ شوي په کونړ ولایت کې، دا ډېر په اساسي ډول باندې او ډېر په پرمختللي ډول باندې دا سړک پخېږي. د یادولو وړ ده دا په تېرو 4 کلونو کې د اسلامي امارت لخوا تر ټولو د لوړ لګښت د سړک جوړونې پروژه ده چې په بشپړېدو سره به یې د کونړ، ناړۍ او غازي اباد ولسوالیو اوسیدونکو ترڅنګ د شرقي نورستان، برګي مټال او کامدېش ولسوالیو خلکو ته د تګ راتګ پرمهال هم اسانتیاوې رامنځته شي.